هغه افغانان چې داخل افغانستان کې دي او هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، ازبکستان په دغه هیوادونو کې دي او ژوند په خطر کې وي، نو دوی څنګه کولی شي چې د کاناډا او یا د نورو هیوادونو ته د پناه غوښتنه وکړي. نو ویډیو مکمل وګورئ، مکمل معلومات تاسو سره زه شریکومه. ډېره اسانه لاره وجود لري دغه خلکو ته، خصوصا هغه خلک چې همدا اوس په دوهم مملکت کې دي او هغه چې په افغانستان کې دننه دي. نو که دوی هم غواړي له دغه طریقې څخه مستفید شي، نو دوی کولی شي لکه دوهم هیواد ته دوی هم لاړ شي، بیا کولی شي دغه اسانه لارې څخه دوی هم استفاده وکړي. دا چې دغه اسانه لاره کومه ده تاسو اوس مکمل زه تشریح کومه. په هر یو هیواد کې د یونیسیار یا د سازمان ملل دفترونه وجود لري، هغه که تاجکستان وي، که ترکیه وي، که نور هیوادونه وي. نو په هر یو هیواد کې هلته د سازمان ملل یو مرکزی دفتر وي او نور برانچونه هم په هر یو ښار کې لري. دا چې دا د سازمان ملل دفترونه تاسې څه ډول پیدا کړي، څنګه باید اړیکه ورسره ونیسئ او څه کیس باید ورکړئ، انټرویو باید تاسې څه ډول ورکړئ او مکمل معلومات تاسو سره زه شریکومه. ویډیو مه سکیپ کوئ. نو تاسو چې په اوس په هر یو مملکت کې یاستئ، په هر هیواد کې یاستئ، که هغه ترکیه وي، که تاجکستان، که پاکستان، که په هر یو مملکت کې یاستئ او ژوند مو واقعا په خطر کې وي، نو تاسو کولی شئ چې د سازمان ملل د یو دفتر ته تاسو مراجعه وکړئ. نو هغو سره اړیکه نیول په دوه طریقو باندې کیږي. یو خو دا ده چې تاسو حضوري ډول تاسو ورځئ، هماغه دفتر ته خپل مشکلات به ورته بیانوئ. او بل دا ده چې که چېرته بعضې مملکتونو کې د سازمان ملل دفترونو ته حضوري ډول اجازه نه وي، لکه په ترکیه کې د 2019 نه خواته لکه څوک حضوري ډول نشي کولی چې هغو ته ورشي. یو خو دا ده چې حضوري ډول ورځئ، که چېرته اجازه وي خپل مشکلات به ورته بیانوي. دا چې مشکلات سره څه ډول تاسې بیانوي، څه کیس باید تاسې ورکوئ، دې ته هم راځمه. او که چېرته حضوري ډول اجازه نه وي، نو تاسې کولی شئ هغو سره د ټلیفون شمارې په طریقه او یا د ایمیل په طریقه تاسې هغو سره تماس نیولی شئ. خو اکثرا د ایمیل په طریقه خلک ورسره تماس نیسي. تاسې به خپل هغه اسنادونه چې په کم بخش کې تاسې کار کړي وي په تیر حکومت کې او ژوند به په خطر کې وي، نو مکمل هغه اسنادونه او همدا شان خپل مشکلات به تاسې شارټ، واضح او ساده ډول به تاسې مکمل داسې نه شي او پړپړه ورته ولیکئ 3 5 6 8 ورقه نه، هر څه به واضح ډول، ساده ډول او ښه شارټ یعنی مختصر دا به هر څه لیکي. خپل مشکلات به ورته بیانوي او خپل اسنادونه به ورته اټیچ کوئ. نو چې کله اسنادونه ورته اټیچ کړه، سبمیټ هم کړه، ایمیل هم ورته وکړلو، نو تاسو ته یو اتوماتیک ریپلی راځي. نو دفعتاً چې کله هر څه سبمیټ شو، تاسو ته یو اتوماتیک ریپلی راځي. چې کله اتوماتیک ریپلی راغله، نو بیا هغې نه وروسته یعنې د دې مطلب دا چې د اسنادونه موږ ته هر څه ورسېدل، نو هغوی په دغه اسنادونو باندې کار کوي، دا به څېړي، بیا هغې نه وروسته بیرته تاسو سره تماس نیسي. خو دا به لږ وخت نیسي، خو زړه به نه تنګوي. خو دا ډېره ساده پروسه ده. یعنې زه داسې کسان پېژنم چې ترکیې نه نورو هیوادونو څخه دلته کاناډا ته راغلي دي. دې کې یو مهمه خبره دا ده چې کله چې تاسې هغو سره تماس نیسئ، خپل مشکلات تاسې ورته بیانوئ، تاسې باید هغو ته داسې قانع کننده ځوابونه ورته ورکړئ چې هغوی په دې پوه شي چې د دې ژوند په خطر کې ده. نو که چېرته هغوی ته داسې قانع کننده ځوابونه ورته ورکړئ، نو هغوی ستاسو کیس جدي څېړنې لاندې نیسي او ستاسو کیس ډېر ژر مخې ته وړي او تاسو دریم هیواد ته 100% کې تاسو انتقالوئ. او بله خبره دا ده چې هغو سره چې کله تاسو انټرویو کوئ، دغه مشکلات چې ورته بیانوئ، نو چې هره خبره تاسو ورته کوئ چې فرض مثال ماته تهدید مواجه ده، زما ژوند په خطر کې ده، نو باید تاسو سره اسنادونه که چېرته موجود وي، که هغه عکس وي، که هغه ویډیویي په شکل وي، که هغه وایس کلیپ وي، که هغه مسجونه وي، که هغه نور اسنادونه وي، دغه اسنادونه که چېرته تاسې ورته وښیئ، نو ستاسو کیس جدي څېړنې لاندې نیسي. نو چې څومره اسنادونه تاسو سره وي، ټول اسنادونه تاسې په ځان سره وساتئ، که هغه هر ډول وي.